خوست میشتو د اختر 3 ورځې په بشپړ امنیت کې ونمانځلې. نن د اختر 3 الله هم خوست کې ګڼ شمېر خلک د اختر خوښي لمانځي. خوستوال وایي اختر په شپو او ورځو کې د دوستانو او خپلوانو سره د دغه ولایت مختلفو تفریحي سیمو ته لیدنو ته تللي او لا هم هڅه کوي چې یوازې د خوست نه بلکې د نورو ولایتونو څخه هم لیدنه وکړي او دا خوښي لا ډیره کړي. او د ملګرو سره ښه بنډارونه وکړل، ښه لرې لرې لاړو، چکرې مې ووهلې. الحمدلله خوست کې ډېر امن دی. د اسلامي امارت نه ډېره مننه کوو چې موږ ته دومره امنیت جوړ کړی دی او الحمدلله ښه امن کې دی خوست. چکرې مې ووهلې، بس ساعت تېرېږي. نن د اختر 3 ده. شکر الحمدلله ښه خواښ یو اختر ښه په شر ور کې تېر شه. شکر الحمدلله نن د اختر 3 ورځ ده، امن دی، ښه خشول یو اختر ښه ښکلی تېر شه. شکر الحمدلله ښه خشول یو. پخوا خو موږ په پاکستان کې اوسېدلي یو، کوټ په ضلع کې. اوس خو تقریبا یوه میاشت کې چې خوست ته راغلي یو. الحمدلله خوست ډېره ښکلې ساحه ده او ډېر خوشحاله یو او اختر ډېر خوندور تېر شه. په خوست کې وګرځېدو راوګرځېدو ډېر خوند یې وکړ. دا 3 ورځې ډېرې خوندورې تېرې شوې. د خوست امنیه قومندانۍ مسؤلین بیا زیاتوي چې هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې د هیوادوالو خوشحالیو مخه ونیسي. واقعا سږنی اختر د مینې او امن اختر و، ولسونو هم په پوره ارامۍ او خوشحالۍ سره ولمانځه. امنیتي او کشفي بنسټونه د نورو نظامي ارګانونو سره په ګډه د خوست ولایت په ټولو مهمو نقطو کې ځای پر ځای شوي او د خلکو د خوندیتوب لپاره په پوره ځواک سره خپلو هڅو ته دوام ورکوي. د یادولو وړ ده چې د کوچني اختر په شپو او ورځو کې خوست ولایت ته د هیواد له بېلابېلو ولایتونو هم د چکر په موخه هیوادوال راځي.